Asalam O Alikum, my dear students, او په khair raghlay. I am getting ذات ترلاسه کوم. I am getting ذات ترلاسه کوم. د یو څیز د اثر ملکیت یا د یو څه ترلاسه کولو د اظهار دپاره تاسو به داسې وایئ. پوه شوئ؟ کله چې هم تاسو د یو څیز د اثر په باره کې خبره کوئ یا د یو څیز د ملکیت په باره کې خبره کوئ یا تاسو یو څیز چې دی هغه ترلاسه کوئ یا د هغې د اظهار دپاره به تاسو داسې وایئ چې I am getting زه ترلاسه کوم. اوس تاسو لږ شان دې سینټنسز ته وګورئ چې ستاسو په دې ذهن کې دا خبره کینی چې موږ به د I am getting استعمال څنګه کوو. Right, my dear students? I am getting better. I am getting better. زه ښه کېږم. I am getting better. زه ښه کېږم. اوس تاسو ته پته ولګي د دې سینټنس نه چې په موږ باندې د سات اثر کیږي یعنی موږ ښه کیږو د هغې اثر دی نو موږ د هغې دپاره چې دی د I am getting استعمال کوو. Right? I am getting better. زه ښه کېږم. I am getting better. زه ښه کېږم. I am getting married. زه ما واده کېدونکی دی. I am getting married. زما واده کېدونکی دی. کله چې تاسو هم داسې خبره کوئ چې زما واده کېدونکی دی یا زه واده کوم یعنی یو څیز په ملکیت کې راولم یو څیز زه ترلاسه کوم زه یې خپلومه نو د هغې دپاره به تاسو دا سینټنس یا دا سټرکچر چې دی استعمالوئ. I am getting married. زما واده کېدونکی دی. I am getting tired. زه ستړی شوی یم. I am getting tired. زه ستړی شوی یم. ګوره تاسو ستړي شوئ په تاسو باندې اثر وشو که نه د تکاوټ د ستړیتوب چې تاسو ستړي شوئ دا یو اثر په تاسو راغی اوس تاسو د دې اظهار کوئ د دې خبرې چې زه ستړی شوی یم نو هغه به هم تاسو د I am getting په مرستې سره کوئ. Right? I am getting a new car. زه یو نوی موټر اخلم. I am getting a new car. زه یو نوی موټر اخلم. اوس ګوره تاسو لږ سوچ وکئ ته یو نوی موټر اخلی خو دا ته په ملکیت کې راولې که نه یعنی دا د دې څیز به ته بیا مالک شې لکه زه اوس ګړی اخلم نو د دې به زه مالک شم که نه بیا اوس خو فی الحال بل څوک مالک دی بل څوک یې سیل کوي بل څوک یې خرڅوي زه چې د هغه نه واخلم بیا به زه مالک شم. رایټ نو بیا به زه د دې دپاره ویم چې I am getting a new car. زه یو نوی موټر اخلم د ملکیت خبره کوم که نه نو هغه د ملکیت خبره یا د یو څیز د اثر خبره یا د یو څیز د ترلاسه کولو د اظهار دپاره تاسو به د I am getting استعمال کوئ. ګوره لږ شانتې بیا هم واورئ چې I am getting به زه څنګه استعمالوم. ګوره I am getting مطلب دی زه ترلاسه کوم. زه بعضې نیمې څیزونه دي چې هغه ترلاسه کوم. د یو څیز د اثر ملکیت یا د یو څه ترلاسه کولو د اظهار دپاره تاسو به داسې وایئ چې I am getting. رایټ ګوره اوس دا سینټنسز لږ زما سره دوباره ریپیټ کئ چې تاسو په ذهن کې دا خبره نور هم کینی چې زه به دا څنګه استعمالوم. I am getting better. زه ښه کېږم. I am getting better. زه ښه کېږم. I am getting better. زه ښه کېږم. اوس ګوره زه ښه کېده چې دی دا یو اثر هم دی خو زه ترلاسه کوم هم که نه زه لکه بیمار یم زه اوس ښه والي ته روان یم هغه ناروغي رانه ختمیږي او ښه صحت چې دی هغه ترلاسه کومه نو د دې دپاره به هم مونږه I am getting استعمال کړلو. I am getting married. I am getting married. زما واده کېدونکی دی. I am getting married. زما واده کېدونکی دی. په دې کې هم تاسو وګورئ چې زه ترلاسه کومه زه یو واده ترلاسه کوم ځکه فی الحال زه سینګل یم نو زه په ژوند کې یو نوی پارټنر راولم لایف پارټنر راولم نو زه خو دا څیز چې دی دا جینۍ چې ده یا دا وایف چې ده دا زه ترلاسه کوم که نه نو د دې لپاره هم مونږه د I am getting استعمال وکړو. رایټ
I'm getting tired. زه ستړی شوی یم. I'm getting tired. زه ستړی شوی یم. اوس د دې سنټنس نه هم تاسو ته پته ولګیږي چې په ما اثر شوی دی که نه. د ستړیوالي اثر را باندې شوی دی، نو د هغې د اظهار دپاره به زه د I'm getting استعمال کوم. I'm getting tired. زه ستړی شوی یم. I'm getting tired. زه ستړی شوی یم. I'm getting a new car. زه یو نوی موټر اخلم. I'm getting a new car. زه یو نوی موټر اخلم. زه موټر چې دی په خپل ملکیت کې راولم. نو تاسو ته ما د دې تعریف وکړو د I'm getting چې تاسو د یو څیز د اثر یا د ملکیت یا د یو څیز د ترلاسه کولو د اظهار دپاره تاسو به داسې وایئ چې I'm getting. اوس پوه شوئ؟ اوس به موږ د دې نیګیټیو سینټنسز څنګه تیارو، یعنی منفي جملې به موږ څنګه تیارو. ګوره د I'm نه بعد به صرف د ناٹ اضافه وشي، نور به هغه سټرکچري I'm getting والا. نو دا به تاسو لا نیگیټیو سینټنسز جوړ کړي، یعنی منفي جملې به تاسو لا تیار کړي. I'm not getting زه نه ترلاسه کوم. اوس ګوره کم څیزونه چې تاسو نه ترلاسه کوئ نو هغه به تاسو د I'm not getting په مرستې سره وایئ. لاندې لږ شان دې سینټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا فارمولا دا سټرکچر هم کینی. I'm not getting a new car. زه نوی موټر نه اخلم. I'm not getting a new car. زه نوی موټر نه اخلم. یعنی تاسو د دې نه هم زده کړل چې زه یو څیز په خپل ملکیت کې راویستل نه غواړم چې د دې څیز د مالک شم. نو هغه به موږ څنګه وایو د I'm نه بعد به د ناٹ اضافه وشي او getting چې دی هغه به په هغه ځای وي، هغه زوړ سټرکچر به وي. I'm not getting a new car. زه نوی موټر نه اخلم. I'm not getting a new car. I'm not getting married. زه واده نه کوم. I'm not getting a married. زه واده نه کوم. تاسو د دینا هم فتح ولګېدله چې زه یو څیز چې دی هغه ترلاسه کول نه غواړم، یعنی زه واده نه کوم. نو د هغې دپاره هم تاسو دغه شانتي سینټنس چې دی یا دا فارموله چې ده استعمال کولی شئ. رایټ. I'm not getting better. زه ښه نه یم یا زه نه ښه کېږم. I'm not getting better. زه ښه نه یم یا زه نه ښه کېږم، یعنی زه چې دی په ما باندې هغه اثر نه دی شوی چې زه ښه شمه، یعنی زه ښه کېدو طرف ته نه یم روان. ما ته پته لګي چې زه لا بیمار یم، زه لا ناروغه یم. I'm not getting better. زه ښه نه یم. I'm not getting better. زه ښه نه یم یا زه نه ښه کېږم. I'm not getting a job. زه کار نه لرم یا زه کار نه ترلاسه کوم. I'm not getting a job. زه کار نه لرم یا زه کار نه ترلاسه کوم. تاسو په دې پوه شولې چې I'm not getting فارموله به موږ د څه دپاره استعمالو؟ د هغې دپاره به موږ استعمالو د دې په تعریف ځان پوه کوئ. د یو څیز د اثر، ملکیت یا د یو څه نه ترلاسه کولو د اظهار دپاره تاسو به داسې وایئ چې I'm not getting. رایټ. زه نه ترلاسه کوم. لږ شان دا سینټنسز هم ما سره ریپیټ کړئ چې تاسو په دې هم ښه پوه شئ. I'm not getting a new car. زه نوی موټر نه اخلم. I'm not getting a new car. زه نوی موټر نه اخلم. I'm not getting married. زه واده نه کوم. I'm not getting married. زه واده نه کوم. I'm not getting better. زه ښه نه یم. I'm not getting better. زه ښه نه یم یا زه نه ښه کېږم. I'm not getting better. I'm not getting a job. زه کار نه لرم یا زه کار نه ترلاسه کوم. I'm not getting a job. زه کار نه لرم. I'm not getting a job. زه کار نه لرم. دا زمونږ سره نیګیټیو سینټنسز ول.
منفي جملې ول د دې سټرکچر هم تاسو زده کړلو چې مونږ به نیگیټیو سنټنسز څنګه تیارو. سو رائټ am I getting سوالیه فقره. اوس به تاسو د دې سوالیه فقره څنګه جوړوئ، یعنی تاسو د یو چا نه تپوس کوئ د ځان په باره کې چې آیا په ما د دې سیز اثر کیږي یا دا سیز زما په ملکیت کې راځي، آیا زه دا ترلاسه کومه. د هغې د اظهار د کولو د پاره به تاسو د am I getting استعمال کوئ. کم سیز چې د کم سیز په باره کې چې تاسو هم د چانه پوښتنه کوئ چې آیا زه دا سیز ترلاسه کوم، نو د هغې دپاره به د am I getting استعمال کوئ. am I getting married آیا زما واده کیدونکی دی. am I getting married آیا زما واده کیدونکی دی. وزو د یو چانه تپوس کوم چې آیا زما واده کیدونکی دی، نو زبا ام چې دی هغه مخکې کم او آی به وروسته کم او ګیټینګ به ولګوم. هغه زوړ سټرکچر دی، هغه زړه فارموله ده، خو موږ پکې صرف چینجز راوستل چې ام چې دی هغه موږ مخکې کو او آی وروسته کو، نو دې موږ لا سوالیه فقره جوړه کړله چې موږ به د ځان په باره کې د چانه څنګه پوښتنه کوو چې آیا زه دا یو څیز ترلاسه کوم یا د یو څیز د اظهار کولو دپاره د ځان په باره کې چې آیا په ما باندې د دې خبرې اثر شته، نو هغه ټولې خبرې چې دي هغه به تاسو اوس د am I getting په مرستې سره استعمالوئ. دې سنټنسز ته لږ وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره نور هم کینی او تاسو په دې نور هم ښه پوه شئ. am I getting married آیا زما واده کیدونکی دی. am I getting married آیا زما واده کیدونکی دی. مونږ اوس د چانه تپوس کو د ځان په باره کې، یا د مور په نه تپوس کو یا د پلار نه تپوس کو یا د فرند نه تپوس کو چې آیا زما واده کیدونکی دی که نه، لا وخت پکې شته دی، نو هغه به تاسو هم دقه شانتي وایئ. رایټ. am I getting better آیا زه ښه کیږم. am I getting better آیا زه ښه کیږم. کله چې هم تاسو بیمار یئ، ناروغ یئ او تاسو ډاکټر له لاړ شئ، تاسو د هغه نه پوښتنه کوئ چې ډاکټر صاحب آیا زه ښه کیږم یا زه ښه کیدو طرف ته روان یم که نه یم، نو هغه به تاسو څنګه وایئ. تاسو اوس د ځان په باره کې د چانه تپوس کوئ که نه، د دې سنټنس نه تاسو ته پته ولګېده چې am I getting better آیا زه ښه کیږم. او ډاکټر صاحب آیا زه ښه کیږم. am I getting better. am I getting worried آیا زه اندېښمن کیږم یا زه پریشانه کیږم. am I getting worried آیا زه اندېښمن کیږم، آیا زه پریشانه کیږم. تاسو ماته لږ وایئ، تاسو د خپل دوست نه دا تپوس کوئ چې آیا زه په دې خبره خفه کیږم که نه، ته لږ شانتي ماته ووایه، نو هغه به تاسو تپوس هم دقه شانتي کوئ چې am I getting worried آیا زه اندېښمن کیږم، آیا زه خفه کیږم. am I getting worried آیا زه خفه کیږم. am I getting a job آیا زه کار ترلاسه کوم. am I getting a job آیا زه کار ترلاسه کوم. تاسو د چانه پوښتنه کوئ چې آیا زه دا کار ترلاسه کوم، نو هغه به هم تاسو وایئ. لکه مطلب اوس تاسو هغه فارموله ده، هغه تعریف د دیم دی چې دا به هم تاسو د ملکیت دپاره یا د یو څیز د اثر دپاره یا د یو څیز د ترلاسه کولو د اظهار دپاره استعمالوئ. خو د چا دپاره؟ د ځان دپاره چې تاسو کله هم د ځان په باره کې د چانه پوښتنه کوئ، نو تاسو به دا سټرکچر اوس استعمالوئ. رایټ. لږ شانتي دا هم ما سره ریپیټ کوئ. am I getting married آیا زه واده کیدونکی یم. am I getting married آیا زما واده کیدونکی دی. تاسو کله هم د چانه پوښتنه کوئ چې زما واده کیدونکی دی. am I getting married آیا زما واده کیدونکی دی. am I getting better آیا زه ښه کیږم. am I getting better آیا زه ښه کیږم یا زه ښه کیدو طرف ته روان یم که نه. am I getting worried آیا زه اندېښمن کیږم یا زه پریشانه کیږم. am I getting worried
آیا زه اندېښمن کېږم؟ آیا زه پریشانه کېږم؟ Am I getting a job? آیا زه کار ترلاسه کوم؟ Am I getting a job? آیا زه کار ترلاسه کوم؟ دا و سوالیه فقره د ځان په باره کې چې تاسو کله هم د چا نه پوښتنه کوئ نو تاسو به داسې وایئ. به مونږه انټراګیټیو سنټنسز څنګه تیارو، یعنی سوالیه فقره به مونږ څنګه تیارو کله چې هم مونږ د چا نه تپوس کوو چې آیا تاسو ترلاسه کوئ نو هغه به مونږ څنګه استعمالو. ګوره د ګیټینګ نه مخکې به مونږه لګو I am not am I. اوس به مونږه لګو are you. آیا تاسو ګیټینګ ترلاسه کوئ؟ are you getting آیا تاسو ترلاسه کوئ؟ وس کله چې هم مونږه د چا نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو دا سیس ترلاسه کوئ یا دا تاسو په ملکیت کې راولئ یا تاسو چې دی د دې اثر په تاسو شته دی نو دا ټولو خبرو د اظهار کولو دپاره چې مونږ د هغه نه پوښتنه کوو نو مونږ به اوس د are you getting استعمال کوو. اوس به مونږ د دې سټرکچر استعمال کوو. اوس سنټنسز ته لږ وګورئ چې په دې خبره هم تاسو پوه شئ. Are you getting married? آیا تاسو واده کوئ؟ Are you getting married? آیا تاسو واده کوئ؟ ای ملګري ستاسو څوک فرینډ وي، ستاسو څوک ملګری وي، تاسو د هغه نه پوښتنه لرئ که نه؟ پوښتنه دې کوئ چې آیا تاسو واده کوئ نو هغه به تاسو داسې وایئ چې Are you getting married? آیا تاسو واده کوئ؟ Are you getting married? آیا تاسو واده کوئ؟ Are you getting better? آیا تاسو ښه کېږئ؟ Are you getting better? آیا تاسو ښه کېږئ؟ تاسو د یو مریض پوښتنې له لاړ شئ هاسپیټل ته او تاسو د هغه نه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو ښه کېږئ که نه؟ څه ګزاره مو کېږي که نه؟ څه ښه کېدو طرف ته روان یې که نه؟ نو تاسو به داسې وایئ Are you getting better? آیا تاسو ښه کېږئ؟ Are you getting better? آیا تاسو ښه کېږئ؟ Are you getting a job? آیا تاسو کار ترلاسه کوئ؟ Are you getting a job? آیا تاسو کار ترلاسه کوئ؟ تاسو داسې بېروزګاره ګرځئ که نه؟ خوشې ګرځئ، څه کار مو نشته دی نو تاسو ترې اوس پوښتنه کوئ دی او چا نه چې ستاسو څه کار نشته دی نو آیا تاسو کار ترلاسه کوئ که نه؟ تاسو به ترې داسې پوښتنه کوئ چې Are you getting a job? آیا تاسو کار ترلاسه کوئ؟ Are you getting a job? آیا تاسو کار ترلاسه کوئ؟ اوس ګوره په دې Are you getting باندې یو ځل بیا ځان پوه کوئ چې Are you getting به مونږ د سره پاره استعمالو. Are you getting به مونږ استعمالو دا د چا نه چې هم کله مونږ پوښتنه کوو نو د هغې دپاره د هغې د استعمال دپاره به مونږ د Are you getting یوز کوو، د Are you getting استعمال کوو. اوس د دې شارټ آنسر به څنګه وي؟ تاسو اوس د هغه نه پوښتنه کوئ نو هغه به تاسو له جواب څنګه درکوي چې کله هم تاسو اوس د هغه نه تپوس کوئ چې آیا تاسو واده کوئ، آیا تاسو ښه کېږئ یا آیا تاسو کار ترلاسه کوئ که نه؟ نو د دې ټولو شارټ آنسر د دې ټولو لنډ جوابونه به څنګه وي؟ ګوره په دې هم ځان پوه کوئ. Are you getting married? آیا تاسو واده کوئ؟ Are you getting married? آیا تاسو واده کوئ؟ نو هغه به تاسو له جواب درکړي چې Yes I am او زه واده کوم. Yes I am او زه واده کوم. No I'm not. No زه واده نه کوم. No I'm not. نه زه واده نه کوم. تاسو داسې هم ویلی شئ په شارټ کټ کې چې Yes I am او زه کوم. خو که تاسو وایئ چې نه زه دې دا خبره پوره کړم نو بیا به تاسو داسې وایئ چې Yes I am getting. No I'm not getting. او زه ترلاسه کوم یا زه نه ترلاسه کوم. Are you getting better? آیا تاسو ښه کېږئ؟ Are you getting better? آیا تاسو ښه کېږئ؟ Yes I am getting better. Yes I am getting better. او زه ښه کېږم یا تاسو شارټ کټ داسې هم ویلی شئ چې Yes I am. No I'm not. نه زه نه ښه کېږم یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې No I'm not getting better. نه زه نه ښه کېږم. Are you getting a job? آیا تاسو کار ترلاسه کوئ؟
are you getting a job آیا تاسو کار ترلاسه کوئ yes I am او زه کوم no I'm not نه زه نه کوم are you getting a job آیا تاسو کار ترلاسه کوئ په شارټ فارم کې به yes I am او no I am not استعمالوئ او چې کله تاسو پوره جواب ورکوئ نو بیا به تاسو داسې وایئ چې yes I am getting a job no I'm not getting a job پوه شوئ په دې باندې چې موږ به انټراګیټیو سنټنسز څنګه تیارو یعنی سوالیه فقره به موږ څنګه تیارو کله چې موږ د یو چا نه پوښتنه کوو نو به موږ څنګه کوو یا چې هغه موږ له جواب راکوي نو هغه به موږ له څنګه راکوي اوس به تاسو د دې پریکټس کوئ پریکټس به تاسو چېرته کوئ پریکټس به تاسو زموږ د وټساپ په ګروپ کې کوئ او تاسو پریکټس چې دی هغه به زه باقاعده چې کوم کم ځکه چې تاسو هم میسټیک کوئ کم ځکه چې هم تاسو غلطي کوئ نو هغه به درته زه امپروف کوم هغه به درته درخایم چې دا ځکه تاسو غلطي کړې ده او داسې غلطي بیا مه کوئ دا به تاسو داسې کوئ so right thanks for watching the video